بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې تېره ورځ مو په خیر تېره کړې وي سره د نن ورځې. نن به د خیره موږ تاسې یو نوی فصل شروع کوو یا نوی عبارت به شروع کوو یا نوی موضوع به شروع کوو پیتالوژیکي. صحیح؟ هغه به څه شی وي؟ ایمینوپیتالوژي. تاسې ایمینولوژي ویلې ده نه؟ ایمینالوژي تاسې ویلې ده، تاسې په مایکروبیولوژي کې هم دغه ویلې ده. ایمینالوژي په مایکروبیولوژي په سر کې ویل کېږي او همدارنګه تاسې په فزیالوژي کې هم ویلې ده، څه ناڅه په هیستالوژي کې هم باندې بحث کړی دی، په جینیټیک کې هم څه ناڅه بحث ورسره باندې کړی دی. صحیح؟ په سایټالوژي کې هم بیخي ډېر بحث ورباندې کړی. نو په دې اساس اوس تاسې په نارمل جوړښت د ایمینالوژي خبر یاست. موږ تاسې به څه شی وایو؟ ایمینوپیتالوژي وایو. صحیح؟ ایمینوپیتالوژي. خو دا چې ایمینوپیتالوژي ډېر البته یو وسیع فیلډ ده، موږ به کوشش وکړو چې د امکان تر حده پورې اکثره موضوعات په ایمینوپیتالوژي کې راځي هغه کور کړو. صحیح؟ راځو د ایمینوپیتالوژي معرفت ته. صحیح؟ یعنې د دې پېژندګلوي ته انټروډکشن ته یې راځو. خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو اصل کې دغه هغه چې دا زموږ تاسې ماهیت دا څه شی مثال لري، لکه د یوې ارې داسې مثال لري. د څه شي؟ اره یعنې چاړو. صحیح؟ داسې چاړو چې دواړه خواوې تېري. دواړه خواوې څه معنا؟ نارمل ډول سره موږ تاسې پوهېږو چې فرض کړئ اره که راواخو، فرض کړئ چې دغه یوه اره ده نه، داسې جوړښت لري اره نه. دلته مثلا یو د لاس ځای لري چې موږ تاسې په یو ځای کې ونیسو تر څو یو شی ورباندې څه شی کړو؟ اره یې کړو. خو دا داسې نه ده. دا داسې ده چې زموږ تاسې په لاس کې هم دا تېره خوا ده. صحیح؟ مطلب مې دا ده ښه، دواړه خواوې دا نه مانه چې هغه خوا او دا خوا، مطلب داسې اره ده. صحیح؟ نو چې له هرې خوا یې نیسې څومره چې زور پرې کوې لاس هم پرې خوږېږي. یو بل شی پرې اره کوې ستا لاس ته به هم ضرر رسېږي. همداسې ده که یا؟ دواړه خواوې تېرې دي د دې ارې. صحیح ده؟ په دې اساس دې ته څه شی وایي؟ ډبل ایجډ سورس. صحیح؟ نو ماپیت په دې خاطر داسې ده لکه داسې اره چې دواړه خواوې تېرې دي، څومره چې پیتوجن ته تاوان رسوي د غوړ ازماش ته بدن ته هم بعضې وخت تاوان رسوي. بعضې وخته پیتوجن ماو ته نشي کولی چې د مرګ کندې ته مرغوزار کړي، خو خپله دا ماپیت مو د مرګ تر کندې رسولی شي. ښه مثال یې لکه پرتې ماپیت چې تاسې ورته وایاست، یا هم حساسیت یا هم هایپر سنسیټیویټي ریاکشنونه دي. همداسې ده که یا؟ یعنې هغه انټیجن موږ نشي کولی چې مړه کړي که چېرته دا ماپیت موږ مړه نه کړي. ماپیت خپل البته هاست وژني. صحیح؟ نو په دې اساس موږ تاسې پوهېږو چې د ماپیت پورې مربوط موضوعات ډېر دي او دلچسپه دي او دا ستونزه زموږ تاسې د بدن داخلي یا انډوجینیس ستونزه ده. صحیح؟ په دې باندې باید موږ تاسې خبر یو. که چېرته موږ تاسې ماپیت باندې ښه خبر سو نو موږ تاسې بیا چې یو شی د خارجه څخه راځي، مثلا یو شي سره چې موږ هایپر سنسیټیویټي شو او یا مثلا که چېرته تاسې په ډاکټران یاست، په معاینهخانو کې ناست یاست، صرف هغه لیبل یې هم وګورئ چې مثلا ممکن دا درته وایي چې له دې سره ځینې خلک سنسیټیو دي، نو تاسې کم تر کمه باید دغه ناروغ ته تاسې هیلث ایجوکیشن ورته ورکړئ، ځکه ته مخکې له مخکې پرې خبرې چې د په بدن کې څه رقم غبرګونونه راولاړولی شي. مثلا لکه پنسلین دی، چا چې نه وي اخیستی ځینې خلک ورسره حساسیت لري. همداسې ده که نه ده؟ چې واخلي مستقیما یوه پیچکاري حتی انسان وژلی راسي، یوه ګولۍ بعضې وخت سړی وژلی راسي. صحیح؟ ښه، راځو ایمینولوژي ته. مخکې له دې چې ایمینوپیتالوژي باندې خبرې وکړو، موږ تاسې به هم یو وارې یو لنډ مرور باندې وکړو. البته په دې باندې موږ تاسې مخکې له مخکې اخته یو، ډېرې خبرې مو کړې دي. صحیح؟ خو بیا هم داسې کوشش به وکړو په ننني لیکچر کې به نارمل ایمینالوژي ووایو. صحیح؟ او د دې رول په خپله په امپلیمیشن کې او یا د دې رول په پیتالوژي کې به هم داسې لږ البته یو ریفرنس ورباندې ورکړو. صحیح؟ او اصلي به د خیره موږ تاسې په راتلونکي لیکچرونو کې بیا کوشش کوو چې ایمینوپیتالوژي څه ووایو. صحیح؟ اول راځو ایمینالوژي خو موږ تاسې پېژنو، د موږ تاسې د معافیت صحیح سیستم ته څه شی وایي؟ د البته د معافیت د سیستم پوهونې ته یا پوهېدنې ته څه شی وایي؟ ایمینالوژي. ایمیون معافیت ته وایي. یعنې لکه څنګه چې په یوه هېواد کې د یغو پورس او یا هم د یغوی دفاعي سیستم قوي وي، همدومره به هغه هېواد له مشکلاتو خلاص وي. صحیح ده؟ په انسان کې هم دغسې یو دفاعي سیستم شته. صحیح؟ همدغسې د دفاعي سیستم سره لکه په هېواد کې چې هغه له مختلفو مشکلاتو څخه ساتي د انسان بدن. صحیح؟
مخکې له دې چې ماهیت ته ولاړ شو په ډیټیل سره راځئ چې ځینې جوړښتونه یو وار بیا تکرار کړو. انټیجن عموما په چی سره ښوول کېږي؟ AG. انټیجن په اصل کې موږ پوهېږو چې پروټیني خارجي مواد دي، صحیح ده، چې زموږ تاسې یا اجنبي مواد دي چې زموږ تاسې بدن ته داخليږي او د چی سبب کېږي؟ د انټي باډیانو د تولید سبب کېږي. دوی خپل نه تولیدوي، یعنې دوی ماهیتي حجرات تنبیه کوي تر څو هغه د ته یو ځواب ووایي. د یوه ځواب به څه رقم وي؟ انټي باډي به په مقابل کې، یعنې امینوګلوبولین په مقابل کې ترشح کړي. بل موږ تاسې پوهېږو چې هپټین بیا څه دي؟ ګورئ دا بیا نن پروټینیک سبسټانس دي، غیر پروټیني مواد. کله چې زموږ تاسې بدن ته داخل شي هپټین، اوس مثلا تاسې ته په یو شي باندې لیکلي وای دا هپټین رول لري، یعنې مطلب یې دا ده چې دا که ستاسې بدن ته داخل شي کېدای شي ستاسې له داخلي پروټینو سره یو ځای شي او ډېر یو سترانګ قوي انټي دغه ورڅخه جوړ شي انټیجن. هپټین بعضې وخت زموږ تاسې بدن ته داخلېږي له داخلي پروټینو سره یو ځای کېږي د تصیبانو او چې ورڅخه جوړېږي قوي انټیجن ورڅخه جوړېږي. صحیح ده؟ مختلف داسې مواد چې هغو ته موږ تاسې هپټین وایو. او بل موږ تاسې پوهېږو چې انټي باډي بیا څه ده چې په هر وخت کې پر څه شول کېږي؟ په AB انټي باډي. صحیح. انټي باډي بیا پروټیني مواد دي چې زموږ تاسې په بدن کې ترشح کېږي یا جوړېږي د بي لیمفوسایټ په واسطه باندې. څه شي په واسطه باندې؟ د بي لیمفوسایټ په واسطه باندې. دا صحیح. او معمولا زموږ تاسې په بدن کې 5 ډوله انټي باډیانې جوړېږي لکه IgG، IgA، IgM، IgE، IgD. تاسې ورته مجید ویل نه؟ یا مجد ورته وایي بعضې خلک، او یا ورته څه شي وایي؟ MDG یا ما داسې ته ویلي وو نه؟ ښه په هر صورت نو یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو، دغه انټي باډیانې چې کله بیا له انټیجن سره یو ځای شي یو خاص مغلق مرکب ورڅخه جوړېږي چې هغو ته ورته څه وایي؟ انټیجن انټي باډي کمپلیکس. صحیح. انټیجن انټي باډي کمپلیکس. انټیجن انټي باډي کمپلیکسونه ما تاسو ته ډېر جوړ کړي هم دي او په راتلونکي کې به بیا هم باندې خبرې کوو. صحیح ده؟ دا ګورئ د انټیجن انټي باډي کمپلیکس په یاد لرئ، دا ډېره ضرور خبره ده. صحیح. ټایپ اف امیونټي زموږ تاسې ماهیت پر څو ډوله ده؟ 2 ډوله ده. موږ تاسې په پوهېږو چې یو ده ذاتي ماهیت یا انټ، صحیح ده، یا نن سپیسیفیک. صحیح. دغه ته موږ یا نیچرل، دې ته موږ څه وایي؟ ذاتي ماهیت. مثلا تر ټولو ښه مثال دی موږ تاسې جلد ده، د خولې ناړې دي، د معدې تیزاب دي، همداسې ده که نه ده؟ حتی دغه زموږ تاسې بیره خپله په ماهیت کې راځي، د ماهیت یو ډول ده. صحیح. انټ. مثلا موږ تاسې له میکروبو څخه بیریږو، لاس نه وروړو نه، یا چې لاس نه وروړو یا مثلا لاسونه ورله وینځو، پاکي جوړوو، یو ځای پاکوو، دا خپله د ماهیت یو برخه کېدای شي که یا صحیح. ځکه چې موږ ورسره بیریږو هغه پوهېږو چې په لاس وروړل دا میکروب یا مشکل باندې اخته کوي، درسره ورڅخه لرې ګرځو له هغې ساحې څخه نه، ماسک اچوو، د کورونا څخه بیریږو نه، دا خپله ماهیت موږ تاسې خپل بدن رادارتوی چې له پلانکي شي څخه لرې ګرځو. بل موږ تاسې پوهېږو جلد ده او میکوسا ده، یعنې مختلف میکوساګانې زموږ تاسې بدن، دا ټول د ماهیت البته انټ ماهیت. او بل په دې سربیره موږ تاسې پوهېږو انټ امیونټي هم پر 2 ډوله ده ډاکټر صاحبانو. ښه، یو چې ده هیمیورل ده، بل سیلولر ده. هیمیورل دا معنا چې مثلا پر ضد باندې یو قسم پروټیني مواد جوړېږي، لکه ښه مثال مثلا د انټ امیونټي څه ده؟ کمپلیمنټس دي. په وینه کې تقریبا 3 ډوله زیات کمپلیمنټونه دي چې دا پر چی کې راځي؟ انټي امیونټي. کې وخت کې ما سوال هم کړی و، هغې خود فکر کوم ځواب راکړی، تاسو راکړی نه وایي وو. ښه په هر صورت بل سیلولر برخه ده. په سیلولر برخه کې موږ تاسې پوهېږو چې څه راځي؟ لکه نیوټروفیل، ماکروفیج، نیچرل کیلر سیل. تا اول نیچرل کیلر سیل ولې دا لکه چې ډېر خوښ دي دا حجرات که څنګه دا داسې په ترتیب سره تقریبا یو بل پسې زیات دي. صحیح. ښه، بل سپیسیفیک یا اډپټیو یا هم اکوایرډ امیونټي ده. زموږ تاسې ما درته ویل چې غلط سره کم دې ته ډېر سره کم ماهیت وایي کسبي، یعنې امیونټي چې ده امیونټي پر څو ډوله ده؟ پر 2 ډوله ده، چې یو ده نیچرل او بل اکوایرډ. صحیح ده؟ نیچرل کې خو ما تاسې ته ویل چې هغه بیا په خپل وار سره یو هیمیورل ده او بل سیلولر ده، او دا اکوایرډ هم بیا په خپل وار سره پر 2 ډوله ده، چې یو سیلولر ده او بل هیمیورل. داسې ده که یا دا صرف دا یو ډیاګرام تاسې د ځان سره په یاد لرئ چې دا مو تل په یاد پاته وي. سپیسیفیک یا اکوایرډ امیونټي موږ پوهېږو بیا د څه شي په واسطه رامنځته کېږي؟ د لیمفوسایټونو په واسطه.
څو ډوله لیمفوسایټونه دي؟ درې ډوله، خو دا په دغه کې چې رول لري البته په سپیسیفیک ایمیونټي کې دوه ډوله دي صحیح، چې یو ته موږ بي لیمفوسایټ وایو او بل ته ټي لیمفوسایټ. عموما هیمورال ایمیونټي د بي لیمفوسایټ په واسطه رامنځته کیږي او د ټي لیمفوسایټ په واسطه باندې سیلولر ایمیونټي. تاسو تر ما ښه پوهېږئ په دې باندې صحیح. structure of immune system، د معافیتي سیستم جوړښت ګورئ دا یوازینی سیستم د چې غړي سره شیندلي دي. د نور اوس مثلا جی آی ټي سیستم د په قطار مثلا خوله ده او غاښونه دي او ژبه ده، داسې په ترتیب سره قطار پسې مرۍ ده او معده ده او کولمې دي او داسې همداسې لکه نه ده صحیح. اکثره غړي همداسې سره پیوسته دي. خو معافیتي سیستم بیا داسې سیستم ده چې غړي سره شیندلي دي، په یو ځای کې نه دي، یو سیستم یې رامنځته کړی ده نه معافیتي سیستم، خو غړي سره شیندلي دي. لکه موږ تاسې پوهېږو په دې کې دوه ډوله غړي دي چې یو پرایمري لیمفاید ارګنز دي او بل سیکنډري لیمفاید ارګنز دي صحیح. پرایمري لکه تایمس موقعیت یې چیرته ده؟ breast bone my first time that I'm hearing from you breast bone. No, sternum shaft. Sternum. صحیح. د sternum شاته آفرین په دغه نقطه کې مثلا پورته تایمس وجود لري صحیح. ټرکیا مخ ته نه، ټرکیا شاته ده که مخ ته؟ صحیح. او تایمس بل غټ غړی دی دغه چې د لیمفاید یا د لمباوي سیستم یا بخشش دی ایمیونټي یعنی معافیت هغه څه شی ده؟ بن مرو. او سیکنډري صحیح سیکنډري ارګن هغه څه دي؟ لیمف نوډونه یا لمباوي عقدات بدن کې شیندلي دي نه، مثلا سروایکل دی، اکزیلري دی، ګروین دی، انټرنل نور زیاتو ځایونو کې شته صحیح. د هایلر برخه کې د اکثره غړو د هایلم په برخه کې نه. سپلین چې دا بیا پر چېرته ده؟ دا بیا موږ تاسې پوهېږو په ابډامینل کیویټي کې لیفټ افر کوادرانټ کې صحیح. او بل موږ پوهېږو چې مالټ میکوسا اسوسییټډ لیمفاټیک ټیشو دا چېرته چې میکوساګانې دي خصوصا جی آی ټي او یا هم بعضې وخت تنفسي سیستم په مختلفو غړو کې ځینې معافیتي اوس مثلا لکه تنفسي سیستم کې تر ټولو ښه مثال لکه ټانسرونه صحیح ده. او د داسې لاندې چې په هضمي سیستم کې تر ټولو ښه مثال لکه پیر پیچز صحیح په میکوسا د کولمو کې ده. خو دومره درته وایم چې معافیتي سیستم کوچنی سیستم نه ده، غټ سیستم ده او غړي یې شیندلي دي صحیح ده. او هر یو یې خپل ځان ته رول، ځان ته جوړښت، ځان ته اناټومیکل پوزیشن دغه لري صحیح ده چې په دې باندې تاسې تر ما ښه پوهېږئ. هغه سره به راتېر سو موږ تاسې به راسو سیلز موږ تاسې پوهېږو چې یو سیستم له څه څخه جوړ شوی وي؟ له ارګنز څخه، او ارګنز له چی څخه جوړ شوي؟ له ټیشو څخه، او ټیشو له چی څخه جوړ شوي؟ سیلز څخه. نو تاسې راځئ چې په سیلز باندې خبرې وکړو صحیح. سیلز اف ایمیون سیستم د معافیت سیستم حجرات. کوم حجرات په معافیتي سیستم کې وجود لري؟ تاسې پوهېږو تر ټولو ښه پېژنو لکه لیمفوسایټس، مونوسایټ یا مکروفاجز، ماست سیل اینډ بیسوفیلز، نیوټروفیلز اینډ ایسینوفیلز. دا د معافیت سیستم تر ټولو لومړي حجرات دي. دواړه ډولونه ګوره دلته پکې راغلي دي، هم د ایکوایر ایمیونټي او هم د انټ صحیح ده که نه؟ دواړه ډوله حجرات دلته پکې راغلي دي. ښه په هر صورت دغه یو ډېر ښایسته سلایډ ده، نه پوهېږم چې تاسې ته ښایسته ایسي که نه ایسي، خو ما ته ډېر ښه ایسي. سیلز مثلا لکه لومړی لیمفوسایټس تقریبا د ټولو پریپرل لیکوسایټ 60 تر 50% برخه جوړوي صحیح. لیمفوسایټ مثلا په هغې جمله کې بي لیمفوسایټ 10 تر 15%، پلازما حجرات هم په همدې ترتیب سره یعنې بي حجرات موږ تاسې پوهېږو چې بیا پلازما حجراتو ته وړي صحیح ده. او دا ته موږ تاسې پوهېږو ماسټر اف امیون سیستم هم وایي. دا د معافیت سیستم هغه ماسټر حجرات صحیح په هر صورت. او بل چې دي مثلا ټي لیمفوسایټ، بي لیمفوسایټ موږ تاسې پوهېږو چې کومه ایمیونټي رامنځته کوي؟ هیمورال ځکه انټي باډیانې جوړوي. او ټي لیمفوسایټ یې بیا 15 تر 80% ګوري موږ تاسې پوهېږو په دې باندې. بي لیمفوسایټ تر ټي لیمفوسایټ کم دي صحیح ده. او ټي لیمفوسایټ 15 تر 80% د پریپرل لیمفوسایټ جوړوي صحیح، چې هغه بیا خپل وار سره موږ تاسې پوهېږو کومه ایمیونټي رامنځته کوي؟ سیلولر صحیح، سیلولر ایمیونټي یا ډیلې ټایپ ایمیونټي رامنځته کوي. دا بیا پر دوه ډولونه
یو CD4 و چې 80% یې همدغه دي. زیاته برخه د ټي لیمفوسایټس په یاد لرئ چې CD4 یا هیلپر ټي لیمفوسایټ دي. صحیح؟ او سایټوټوکسیک یا سپریسیو ټي لیمفوسایټ چې دي هغه څو فیصده یوازې 30% برخه یې جوړوي. صحیح؟ او بل ډول نیچرل کیلر سیل یوازې 10 تر 15% د لیمفوسایټ همدغه دي. خو نیچرل کیلر سیل بیا په اکوايرډ کې نه راځي یا په کسبي ماهیت کې نه راځي بلکې په انټ کې راځي. دا په یاد لرئ ځکه چې دوی ځینې سایټوټوکسیک ګرینول لري او د باندې ځینې وایرل انفیکټډ حجرات، ځینې زړه حجرات او یا هم ځینې هغه مثلا لکه زړه RBC ورشه چې په مخه ورځي بیا نه پرېږدي او یا هم ټیومر حجرات، سرطاني حجرات علامه پیدا وړي. صحیح؟ د نیچرل کیلر سیل ډېر خوندور حجرات دي. هغه ډاکټر صاحب ناکین اول نوم نه واخیست. صحیح؟ دې ته باډي پولیس هم وایي. دا باندې خبرې وکړو. بل موږ پوهېږو چې چې دي مونوسایټ یا مکروفاج یوازې 15% یا تر دغه هم کمه برخه جوړوي. صحیح ده؟ او د دې ډېر وظیفې شته، مثلا انټیجن ریکوګنیشن، پیګوسایټوسیس، سیکریټري فنکشن ځینې شیان تر شو کوي نه، او انټیجن پرزنټینګ هم یې خپله پېژني هم یې نورو ته ورپېژني ځکه چې دوی په شاوخوا حجروي غشا کې مجسمې ډېر قوي مالیکولونه لري، ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3. صحیح؟ بل موږ پوهېږو کوم حجرات دي مافیت حجرات ماست سیل چې تر 1% هم کمه برخه جوړوي. ماست سیل او یا هم بیسوفیل چې موږ ورته وایو. دوی بیا څه دنده لري؟ الرجیک ریاکشنونو کې رول لري، وونډ هیلینګ کې ډېر مهم رول لري. بل نیوټروفیل دي زیاته برخه د لیکوسایټ پیریفرل لیکوسایټ جوړوي چې 40 تر 50% دي او دغه موږ پوهېږو چې لومړی خط حجرات دي، د لومړي خط عسکر دي او دوی ډېره ښه د پیګوسایټوسیس او یا هم د ځینې میکروبونو د له منځه وړلو او د اکیوټ فیز مافیت د رامنځته کولو کې ډېر مهم رول یې درلودل. موږ تاسې خبرې باندې وکړې. ایسینوفیل تر ټولو وروستي حجرات دي چې دا هم دانهداره لیکوسایټس دي او موږ پوهېږو چې د وینې یوازې 15% او یا هم تر 1% برخه جوړوي. صحیح ده؟ او دا په ځینې الرجیکي ریاکشنونو او یا هم هیلمنټوسیس یا هم پارازیټي انتاناتو کې خاص توګه تر چینجان کله زموږ تاسې بدن باندې چینجۍ حمله کوي د هغوی په مقابل کې دغه ریاکشن ښکاره کوي او بالاخره په هغه ساحه کې انفلمیشن جوړوي. صحیح؟ استاذه la CD8 cytotoxic T cell ولته T suppressor مختلفې دي چې ریګولیټوري او هغه پخ نه یا سپریسر خو دې ته سپریسر هم وایي ځکه چې د دې اساسي دنده د CD8 اساسي دنده څه ده؟ مافیت سپریشن ده. ده که نه ده دوی ریګولیټوري سیلز دي هغه د مافیت دریم ډول هغه اوس ورڅخه جلا شوي دي. صحیح ده؟ هغه په دریم ډول لیمفوسایټ کې راغلي دي. اوس نوي کټګوري چې ده خپله CD8 حجرات دوه کاره کوي. اساسي کار د CD8 حجرات د مافیت له منځه وړل دي. خو دوی نه یوازې دا چې مافیت له منځه وړي بلکې خپله دوی په هغه کې هم رول لري، د ځینې پیتوجنونو په خنثی کولو کې هم رول لري یا هم د ځینې حجراتو د ځینې بکتریاوو په وژلو کې ځکه د دوی په داخل کې ځینې سایټوټوکسیک ګرینولونه دي چې هغه تر شو کوي. په دې خاطر دوی ته سایټوټوکسیک حجرات هم وایي. څه شي ورته وایي؟ او په دې کې داسې ګرینولونه شته چې هغه مافیت سره کم کوي، کنټرولوي. دا لکه مشران د کور مشر داسې وي. په کلي کې چې ورسې مثلا ستاسې د کور د کوچنیانو په کلي په کوڅه کې جنګ ده. صحیح؟ خو د کور چې د څه کوچنیانو روزي هغه ورسره اخته کېږي، له هغوی سره جنګ کوي. دا ګرم و ناګرم، ملامت و ناملامت نه ګوري. خو د کور مشر چې بیا ورسي هغه بیا څه کار کوي؟ هغه خو اول د خپل کوچنیانو هغه کوچنیان ټول اراموي چې تاسې نور جنګ مه کوئ لکه د ټي سپریسر نه، او بیا څه شي کوي؟ بیا نو ملامت پیدا کوي او ملامت ته یو څو چکې ورکوي. صحیح ده؟ چې طبعا هغه ملامت به څه شی وي؟ پیتوجن وي. دا هم داسې ده. صحیح؟ دغه نو معمولا موږ پوهېږو چې سپریسر ټي حجرات چې بیا پیتوجن خپله هم ډایرکټ سایټوټوکسیسټي تاثیرات لري لکه نیچرل کیلر سیل کوره ده. صحیح؟ وروسته ورباندې خبرې وکړو. دې ته سپریسر ټي سیل هم وایي. ریګولیټوري سیلز چې دي هغه اوس ورڅخه جلا شوي دي، له دې څخه جلا دي. صحیح ده؟ مخکې د هغه ریګولیټوري سیل وظیفه هم خلکو په دې کې په سایټوټوکسیک ټي لیمفوسایټ کې راوستلې وه. صحیح ده؟ لیمفوسایټونه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب موږ تاسې پوهېږو چې لیمفوسایټونه چې کله جوړېږي حتی په ډېر وختي کې ده. موږ تاسې پوهېږو چې هیموپویټک سټیم سیل ما تاسې ته ویلي وو. څه شي درته ویلي وو؟ هیموپویټک سټیم سیلز. صحیح؟ دې ته موږ تاسې چې شي ورته ویلي؟ پلوریپورټنګ سټیم سیل هم ویلي وو. پلوریپورټنګ سټیم سیل په هغه نقطه کې ګوري دی لا موږ تاسې پوهېږو چې دا بالاخره چې تنبیه سي په خپل سر نه، چې تنبیه سي دوه ډوله حجراتو څخه لاسته راځي. یو چې دی لیمفاید داسې و که نه و سټیم سیل او بل
آفرین مایلایټ سټیم سیل صحیح ده دغه ته بیا موږ تاسو شی ویلي وو ملټي پورټینګ سټیم سیل ده هغه پلوري پورټینګ وو چې ټولې جوړه ده ملټي پورټینګ سټیم سیل صحیح په هغه ځای کې لا ګوري دا ورڅ جلا شوي دي لیمفوسایټونه او لیمفوسایټونه ډاکټر صاحبانو ماسټر سیلز دي د معافیت دې ته د معافیت ماسټر سیلز وایي او په دې کې ډېر کمالونه شته لیمفوسایټ یعنې که درته وایم هغه اساس د معافیت جوړوي صحیح لیمفوسایټونه په مختلفو طریقو سره پېژندل شوي دي صحیح خو دا خبره په یاد لرئ چې د عموما ټول لیمفوسایټونه یعنې کله چې جوړیږي په دغه وخت کې دغه بیا څو کالونیانې جوړوي 3 کالونیانې جوړوي آفرین لکه مثلا لومړی کالوني د چیش په نامه یادېږي آفرین ټي سیل پروکرسل نه ټي سیل یا پرو ټي سیل کالوني فارمیشن یونټ نه او دا بیا پرو بي سیل کالوني فارمیشن یونټ unit او دا pro natural killer cell colony formation unit صحیح په دغه ځای کې لا سره جلا کیږي او بیا موږ تاسو پیژنئ یعنی دا چې کله په بلمرو کې دی جوړیږي دا سیبانو داسې وکړو موږ تاسو که چېرته دلته یو د وینې رګ رسم کو ډاکټر صاحب بخښه ده ما هغه ته ورته وایه کارګر ته داسې چې ناسته ورته په ریاست کې د خلاص کې ورته مارکرونه دي 3 سره ډول مارکرونه څخه یو راوړل صحیح په ریاست ښه دا چې شی ده دا یو د مینې رګ ده او موږ پوهېږو نیچرل کیلر سیل په بلمرو کې دا پرو نیچرل کیلر سیل بیا ځینې نور سټپونه هم تهیه کوي او بالاخره مستقیما لاره پیدا کوي د وینې جریان او په دې کې شاوخوا ډېر ښایسته ریسپټرونه شته چې ځینې انهبیټر دي او ځینې سټیمولیټر دي نه شاوخوا او دا د وینې تقریبا موږ ته شپږ لیمفوسایټونو 10 تر 15% برخه جوړوي دې ته باډي پولیس وایي دا په بدن کې ګرځي او دوی څه کار کوي ډاکټر صاحبانو دوی عموما خپل سر کار نه کوي دوی عموما هغه امین کمپلیکس نه پرېږدي چې هغه انټیجن نه پرېږدي چې هغه د انټي باډي په واسطه باندې په نښه شوی وي ځکه زموږ تاسو بدن کې انټي باډیانې ګرځي نه انټي باډیانې څه کوي زموږ بدن کې ګرځي که چېرته مثلا دغه فب برخه یا انټیجن بینډینګ برخه له انټیجن سره وصل شوه دا د معنی چې انټي باډي فعاله شوه دغه انټي باډي فعال انټي باډي که چېرته مثلا نیچرل کیلر سیل سره په تماس کې راغله دا به نیچرل کیلر سیل به اصلا د سټیمولیټر دغه یې فعاله کوي نو دغه څه شی کوي د دې پر ضد باندې دا هایلایټس دي خپله یې پیدا کړه اکثر او دا یو چې د پرمیننټ ده ما په ریاست کې وده صحیح ریاست پلمرۍ کې ده نو دغه خنثی کوي او که چېرته داسې و چې دا په انټي باډي په بکتریا او بکتریا پر ضد باندې سایټوټوکسیک مواد ترشح کوي او یا هم ټیومر حجراتو سره چې کله په تماس کې راځي سرطاني حجراتو سره یا وایرل انفیکټډ حجراتو سره مستقیما ورته راشي لکه بمبار چې پې وکړي باقاعده داسې سایټوټوکسیک مواد باندې ریلیز کړي ځکه د دې په مابین کې داسې ګرینولز شته چې هغه مستقیما د دغو موادو پر ضد چې ما یې نومونه واخیستل نیچرل کیلر سیل په بدن کې ګرځي سرکولر دی صحیح ګرځي په انساجو کې ګرځي چې چېرته دوی دغسې حجرات پیدا کوي هغه حتما وژني مهم رول لري که نه ده صحیح نیچرل کیلر سیل صحیح او په دا نوره باندې بیا د خیر وروسته خبرې وکړو ښه په هر صورت نو خبره په یاد لري لیمفوسایټونه په مختلفو طریقو سره نور هم طبقه باندې شوي دي لارج لیمفوسایټ سمال لیمفوسایټ لانګ لایف لیمفوسایټ شارپ لایف لیمفوسایټس همداسې دی که نه ده خو په صورت عموم کې موږ تاسې چې ورته متوجه سو کله چې یوه لیمفوسایټ حجره موږ راواخلو لیمفوسایټ حجره له نورو څخه موږ تاسې په دې پېژنو چې د دې شاوخوا سایتوپلازم لږ وي او هسته یې ډېره غټه وي ډېره غټه هسته لري ده نه د لیمفوسایټ هسته غټه وي او په دې خاطر چې لیمفوسایټ کې ډېر کمالونه شته ګورئ صحیح دا مختلف هر یو لیمفوسایټ یې خپل مختلف کارونه کوي ښه په دې باندې موږ تاسې خبرې وکړې چې دوی څنګه رامنځته کېږي له هیموپیټک حجراتو څخه دلته به لږ نور هم پسې راسو په ډیټیل کې ډاکټر صاحبانو
اوس دلته چې کله په هیموپویسس په وخت کې کله چې لیمفاید سیریز فعال شو په لیمفاید سیریز کې خو نیچرل کیلر سیل دغه چې جوړیږي خو دغه پرو بی لیمفوسایت کالوني فارمیشن یونټ او پرو ټي لیمفوسایت کالوني فارمیشن یونټ په دې کې ځینې نور سټیپونه هم واقع کیږي ډاکټر صاحبانو او بالاخره دواړه ډولونه یې راځي چیرته آفرین دا به دلته رسم کو فرض کړه داسې راځي د وینې د جریان ته او بالاخره تایمس به دلته رسم کوم صحیح خوښه مو ده بالاخره دا چیرته ځي تایمس ته راځي تایمس فرض کړه دا تایمس ده ټي لیمفوسایټونه راځي تایمس ته او په تایمس کې استاذ نه د بانک څخه راغلم نه بس پرېږده بیا به وروسته ستا خو تاسې نه دي پیدا کړي نو هغه چې د تایمس کې تقریبا ډاکټر صاحبانو هغه روزل کېږي یعنې دا د ټي لیمفوسایټ چې روزلي مرکز ته دلته تر 1 میلیون زیات انټیجنونه پېژندل کېږي کوم تغیر پکې راځي شاوخوا په حجروي غشا کې تغیر راځي اصلي د ټي لیمفوسایټونو صحیح یعنې ریسپټرونه پکې خپلېږي څه رقم ریسپټرونه ټي سي آر ټي سي ریسپټر او بل په دې کې یو رقم مالیکولونه ځای پر ځای کېږي چې هغوی ته موږ څه وایو کلسټر ډیفرنشیټډ مالیکول یا سی ډي مالیکولز سی ډي مالیکول دلته پکې ځای پر ځای کېږي څه شي سی ډي یا کلسټر ډیفرنشیټډ مالیکول په تایمس کې په دې کې ځای کېږي البته دا په هغه وخت کې لا پکې دا د دې نه معنی چې تایمس یې پکې جوړوي بلکې دا په هغه وخت کې لا پکې موجود و چې دا کله جوړېدل ده صحیح دلته داسې کېږي چې مثلا ټي لیمفوسایټونه چې جوړېږي په تایمس کې پر 2 ډوله جوړېږي څو ډوله پر 2 ډوله یو چې دی CD4 دی او بل CD8 آفرین کله چې دلته راغلل دلته یو کوچنی امتحان بیا هم ورڅخه اخیسته کېږي یا میکانیزم یې ډېر اوږد ده که چېرته وخت و بیا بیا وایي د خیره خو بالاخره دا اوړي وه CD4 او CD8 دوه ډوله لیمفوسایټونه صحیح یا CD4 یا CD8 په دا دواړو CD4 او CD8 کې ډاکټر صاحبانو که نه دا CD8 او CD4 نه وي بلکې موږ تاسې پوهېږو تhank you موږ تاسې پوهېږو دلته شاوخوا ځینې نور هغه هم شته پکې ډاکټر صاحبانو نور تقریبا دلته کلسټر ډیزاینیټډ یا کلسټر ډیفرنشیټډ مالیکولونه ده CD8 او CD4 ته نه دي دلته نور هم شته په دې کې یوژولي دفتر په یاد لري په دواړو کې البته CD3 خو په داسې حال کې چې په نیچرل کیلر سیل او بي لیمفوسایټ کې بیا CD3 نشته دا یې یو سره په CD3 باندې موږ تاسې پېژندلی شو صحیح ده بل په دې کې CD2 CD7 هم شته په دواړو کې CD2 CD7 په داسې حال کې چې په دا نور کې بیا نور ډول دا په کوم ځای کې دا کار کېږي چې دا شاوخوا دغه کې تایمس کې چې مثلا دا تغیر کوي او پاخه یا میچر ټي لیمفوسایټونه جوړېږي موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو دغه CD4 لیمفوسایټونه بیا پر 2 کې تقسیمېږي صحیح ده د څه شي په واسطه باندې مکروفاج په واسطه باندې صحیح چې دا کله دا هیلپر ټي لیمفوسایټ چې له مکروفاج سره په تماس کې راغلل نو هغه بیا په 2 کې تقسیمېږي یو ته موږ څه وایو او بل ته څه وایو هیلپر T1 او هیلپر ټي لیمفوسایټ 2 همدې کې تقسیمېږي که صحیح ده ښه فرض وکړه د هر یوې ځان ته وظیفې لري بیا ډاکټر صاحبانو اوس موږ تاسې پوهېږو چې دغه ټي لیمفوسایټ څنګه رامنځته کېږي خو په داسې حال کې چې بي لیمفوسایټ د پخېدلو دپاره تایمس ته راځي دا په بنمرو کې خپله پخېږي یعنې په بنمرو کې ټي لیمفوسایټ داسې بي لیمفوسایټ بخښش دی دا د بي نوم اصل کې له برډ څخه اخیستل شوی دی چې هغو کې اول پېژندل شوي وو او بیا هم موږ تاسې دلته ویلی چې دا له بنمرو څخه یې مثلا دلته تاسې مراد واخلئ چې دا معنی په بنمرو کې پخېږي په دې کې هم همدغسې شاوخوا یو ریسپټر وي چې هغو ریسپټر ته بیا څه وایي BCR بي لیمفوسایټ یا بي سیل ریسپټر یا بي لیمفوسایټ ریسپټر صحیح ده دلته که TCR پکښې د TC ریسپټرز او په یوه کې بیا څه ده بي سیل ریسپټرز بي لیمفوسایټونو کې بي لیمفوسایټونه ډاکټر صاحب دغه هم داسې تغیرات کوي په نتیجه کې
چې کله پاخه سول راځي بلډ ته دې ته موږ یوزولي بي لیمفوسایټ وایو دا بیا ځي انساجو ته صحیح چېرته ځي ټیشو ته ځي مثلا په ټیشو کې دا که چېرته له هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 2 سره مخامخ سول نو اوړي به چیشته یو رقم نورو حجراتو ته اوړي چې هغه داسې هسته لري لکه د بایسکل عربه دې ته موږ څه وایو پلازما سیلز یعنې دا بیا اوس شي کې انټي باډیانې ته شو کوي څه رقم انټي باډیانې 5 ډول انټي باډیانې صحیح ده هغه ماته یې نومونه واخیستل صحیح ښه یو بله خبره بیا لري ډاکټر صاحبانو په دا بي لیمفوسایټ او ټي لیمفوسایټ کې ځینې داسې حجرات شته چې د تل لپاره انټیجن په یاد ساتي کوم انټیجن د کوم پر ضد باندې چې دوی سنسټایز شوي دي لکه مثلا ټي بي کې پاته تاسو ویلو یو ته بیا څه وایي میموري سیل کوم لیمفوسایټونه ته وایي هغه بي او ټي لیمفوسایټونه ته وایي دلته دغه دي هغه بي او ټي لیمفوسایټونه ته وایي چې د سپیسیفیک انټیجن پر ضد بل چې ته بیا غرض نه لري هغه مثلا دلته یو پولیس ما روزلی دی چې صرف او صرف داسې پاکستانی دی لیدل نه به پرېږدي بل چاته به غرض نه لري او داسې ده که یا نور که دلته خارجیان ګرځي که بل بې غرض نه ورته دی یوازې پاکستانی نه پرېږدي صحیح ده هغه به آی ډي به یې ګوري صحیح داسې نه ده چې خپل سرمایه چا ورته دروغ ورته دا پاکستانی دی څه دی ټوپک پر اړوي صحیح آی ډي یې ګوري آی ډي چې کوي ځکه هره حجره یوه ځان ته آی ډي لري که نه لري هره حجره ځان ته آی ډي لري او دغه آی ډي د چی په نامه یادېږي ام ایچ سی افرین ام ایچ سی یوازې په مکروفاجونو کې نشته په ټولو حجراتو کې شته صحیح ده په ټولو هسته لرونکي حجراتو یوازې یو هسته لرونکي حجرات یې نه لري یو بخشش دی یوازې یو داسې حجره شته چې هسته هم نه لري او دوی لري هغه کوم دي پلیټلیټ باندې هغه هسته نه لري خو دوی لري او ار بي سي هم کې نشته ولې هغه هسته هم نه لري صحیح خو نور ټولو کې دغه آی ډي شته دي هرې حجرې آی ډي معلومه ده نه دا چې آی ډي څه رقم دا به د خیر زه تاسو ته په سبا لیکچر کې وایم په ام ایچ سی باندې به زه سبا ته ام ایچ سی ډېر غټ ټاپک دی زه به سبا تاسو ته ټوله ورځ په ام ایچ سی باندې کولو تېروم ځکه ډېر نوی ده ډېر دلچسپه ده او ډېر مهم شیان پکې شته ځکه ام ایچ سی ده چې د هغه په رڼا کې موږ تاسې ارګن ټرانسپلانټ ممکن کړي دي موږ کولی شو چې یو غړی له یو څخه بل ته ورکړو صحیح ده مهمه موضوع ده دا صحیح ښه په هر صورت نو میموري سیلز مو وپېژندل لږ رڼا نور هم پېچوم مثلا ما تاسو ته ویلي وو په دغه طریقه سره خو دغه بي او ټي لیمفوسایټونه راغلل صحیح او دغه مثلا هیلپر ټي لیمفوسایټ چې کله دلته موږ تاسې پوهېدو له چیش سره مخ کېدل له مکروفاج سره مخ کېدل ډاکټر صاحبانو دا صحیح ده انټرلوکین 1 په واسطه باندې دواړه خو دغه بیا وروسته انټرلوکین 12 په نتیجه کې رامنځته کېدل په داسې حال کې چې دغه انټرلوکین 12 په دې کې بیا مستقیم رول نه درلودل هغه موضوع تاسو ته معلومه وه چې مثلا دا دې سره مخکې ټي سي آر له دې سره انټیجن پرزنټ دغه یو انټیجن ورته پرزنټ کوي نه دواړو کې او له دې سره مثلا ټي سي آر د دواړو راځي د دې سره یو ځای کېږي بیا دا سی ډي 4 مالیکول یې مثلا ځي په دې ډومین دي ام ایچ سی ټایپ 2 سره یو ځای کېږي او بالاخره دواړه فعاله کېږي نو کله چې دا فعاله شول دا هیلپر ټي لیمفوسایټ بیا انټرلوکین 4 انټرلوکین 5 ته لیدول او هغه بیا بالاخره پلازما حجرات رامنځته کول پلازما حجرات یو پر ضد باندې انټي باډیان جوړولې دغه پلازما حجرات چې اوس د مایکوبکټیریم ټوبرکولوسس چې د مکروفاج په مابین کې ده د دې پر ضد باندې جوړ شوي دي ولو که 2000 نور انټیجنونه ګرځي دا نور کومه غرض نه لري دا یوازې د چی پر ضد جوړ شو سپیسیفیک دی مایکوبکټیریم ټوبرکولوسس انټیجن پر ضد باندې نو دې ته اوس یو میموري سیل موږ ویلای شو کیا صحیح ده دا یو شی په یاد ساتي هغه څه ده مایکوبکټیریم ټوبرکولوسس او په بل صورت کې موږ تاسو پیژنو دغه هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 2 او یا هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 1 دواړه یې ګوري دغه دواړه د چی پرسنټ جوړ شوي دي هایپرپلازیا او کلمات تاسو ویلو چې دغه دواړه چی افرازوي انټرلوکین 12 نه 2 انټرلوکین 2 او انټرلوکین 2 شي کوي بیرته خپل دغه حجره ځکه دغه لپاره ریسپټور هم دی جوړول دغه تنبیه کوي بل اخره کلونل سیل ډیویژن سبب یعنی سی ډي 4 هایپرپلازیا رامنځته کوله خو دغه نوي جوړ شوي سی ډي 4 حجرات چې دي یا ټایپ 1 یا ټایپ 2 یوزولي ټایپ 1 صحیح او دا د چی پر ضد کار کوي مایکوبکټیریم ټوبرکولوس پر ضد جوړ شوي ځکه دا انټیجن دلته د وایسته اپریشن دلته شوی صحیح ده نو دغه ته موږ تاسې میموري ټي سیل وایو ځکه که دا 200 مایکوبکټیریم لیپیری مایکوبکټیریم
بل شی مثلا ایټیپیکل بکټیریا او یا هم مثلا کوکسیو مختلف نور باسیلاو کوکسیو هر بکټیریا چې وي ګرام پوزټیو نیگیټیو چې راشي دا غرض نه ولري دا یوازې چې نه پرېږدي وایي ماته ټیبرکلوز سره مخ ته کوي صحیح ځکه چې د دې صرف او صرف سنسټایز شوي دي چې پر ضد دي ټیبرکلوز نو دې ته بیا موږ وایو میموري ټي سیل میموري بي سیل میموري ټي سیل تاسې وپېژندل سیل زه ګورم لنډ ځکه موږ تاسې ویل دي لنډ به موږ قرباني کوو صحیح ښه لومړی پر څه باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو بي سیل په بي سیل باندې یو لنډ بي سیل یا بي لیمفوسایټونه هغه دي چې په بنمرو کې جوړیږي راځي د وینې دوران ته او بالاخره ځي په نساجو کې دوی بالاخره د هیلپر ټي لیمفوسایټس په واسطه باندې چې کله سنسټایز شي داسې چې هغه یو رقم انټرلوکینونه ازادوي او بالاخره دوی پر څه باندې اړوي لکه دغه مثلا دغه انټرلوکینونه نه انټرلوکین 4 انټرلوکین 5 انټرلوکین 10 انټرلوکین 13 د دې په نتیجه کې بالاخره د اوري و پلازما او هغه به انټيباډیان جوړوي او بي لیمفوسایټونه د دوراني وینې تقریبا 15% برخه جوړوي په داسې حال کې چې ټي لیمفوسایټونه زیاته برخه جوړوله په یاد دې کیا شپږ تر 15% برخه ګوري یوازې د 6 تر 15 د ټي لیمفوسایټ واسطه له هغه جملې څخه سي بي پورې بیا تر سي ډي 8 ډیر یو پر 2 یا 2 یو پر 3 هغه پر زیات سي شپه یاد لري دا خبري او په دې بي لیمفوسایټونو کې ګوري ډاکټر صاحبانو شاوخوا کلسټر ډیزاینیټډ یا کلسټر ډیفرنشیټډ مالیکولونه شته خو پر دې کې کوم مالیکولونه دي CD19 CD20 CD21 and 22 23 پورې شته په دې کې صحیح نور پکې نشته ډاکټر صاحبانو صحیح 22 I think it will be not present په دې خاطر باندې راوځي نه دی او دوی خپل د بي حجرات چې دي خپل شاوخوا حجروي غشا کې دوی هم یو اخوزه لري یا ډېرې اخوزې لري چې دې ته موږ څه وایو BCR دوی له ټي لیمفوسایټونو سره نور توپیرونه هم لري مثلا دوی د انټيباډیانو لپاره ریسپټورونه لري او ټي لیمفوسایټ د انټيباډیانو لپاره ریسپټورونه نه لري دوی به د انټيجن لپاره ریسپټور نه لري او هغه بیا لري دوی ډېر توپیرونه سره لري دا به د خیر تاسو ته په راتلونکي کې وایم صحیح ده خو یو خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو چې بي لیمفوسایټ یوزولي مستقیما وظیفوي تړاو لري له ټي لیمفوسایټ سره خاص توګه سره کوم ټي لیمفوسایټ سره هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 2 سره ځکه هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 2 یو رقم انټرلوکینونه جوړوي یو رقم سایټوکینونه جوړوي چې هغه مستقیما د چی سبب کیږي د بي لیمفوسایټ د تنبیه سبب کیږي هغه اړای پلازما حجراتو ته لکه مثلا انټرلوکین 4 مستقیما پلازما حجرات رامنځته کوي انټرلوکین 5 مستقیما پلازما حجرات رامنځته کوي انټرلوکین 10 کار کوي 10 څو ویلای شي لما ویلای مو ده څه شي پر کوم مافیات د التهاب چې یا ور برابر سوي لري ته خو بیرته بلې خواته وسو وشو ډاکټر ګوري چې کله هیمورال ایمونټي فعال اسو نو سیلولر وای سپریس سیلولر برخه یې سپریس کوي دا سي انټرلوکین کوم خوا سپریس کوي سیلولر ګوره اوس چې دا خوا کار وکړو مثلا دا خوا مافیات کار شروع کو نو دا بلې خواته ضرورت شته دا خوا هیمورال ده او دا خوا سیلولر ده نو په دې خاطر دا انټرلوکین 2 مستقیما دغه چې نه هي کوي نه پرې دي چې هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 1 جوړس مستقیما او دا چې په واسطه باندې تر شو کېږي ګوري ټول د ماکروفاج په واسطه باندې او خپل دي هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 2 په واسطه باندې تر شو کېږي ځکه دې لپاره دغه لري جنونه لري سي او انټرلوکین 13 څه کار کوي انټرلوکین 13 ډاکټر صاحبانو دام نوې پیژندل سوی انټرلوکین ده صحیح چې دا تقریبا د جوړښت له نظر انټرلوکین 4 ته ډیر ورته والی لري چې تاسو وګورئ الټرا سټرکچر ته د الټرا سټرکچر ډیر ګوري صحیح خو د دې اساسي دنده چې ده ډاکټر صاحبانو سنتیسیس دی آی جی ای ده آی جی ای انټي باډي ای صحیح آی جی ای یعنی داسې پلازما حجرات رامنځته کوي چې هغه ډیر پریمانه آی جی ای جوړوي نو موږ تاسو پیژنو چې دا په الرجیک ریاکشنونو کې ټول الرجیک ریاکشنونه یا الرجیک ډیزیز چې دي استما په شمول دغه انټرلوکین 13 پکې دي زه دا خبره ولیکم ځکه چې دا تاسو لپاره یو میکانیزم ده
تاسو باید عموما په اسما کسانو کې داسې کار وکړئ چې داسې یو شی ورکړئ چې دغه بلاک کړي. نو خو معلومه خبره ده چې ناروغ مو چا په اصلاح باندې بهبود مو وبخښل نه صحیح ده که دغه په ټولو الرجیک ریاکشنونو کې د اسما په شمول باندې دغه انټرلوکین 13 د آی جی ای دی زیاتوالی سبب کیږي. صحیح څونه چې آی جی ای ډېرې دغونه به سنسټیویټي ډېره وي که نه وي صحیح. ښه په هر صورت بل چې نورې زه ډېرې خبرې نه پوه کوم په بي لیمفوسایټ کې ډېرې خبرې دي هغه به تاسې یا خپله ووایاست یا ما تاسې ته مخکې له مخکې خبرې ورباندې کړي دي. یو کوچنۍ داسې خبرې زه کوم چې ما تاسې ته ممکن تر اوسه نه یې کړي. ټي لیمفوسایټونه ډاکټر صاحبانو ما ته ورته ویل چې دا 15 اویا تر 80% برخه جوړوي صحیح ده او دوی سره کوم معافیت رامنځته کوي سیلولر اکوایرډ سیلولر او هغه هیمیورین نه سیلولر معافیت کې موږ تاسې پیژنو چې سره کوم رامنځته کیږي په دې باندې ما تاسې ته اوس خبرې وکړې خو دا خبره مې هم درته کړې وه چې په دې کې CD3 CD7 CD2 او خپل څه معنا CD4 او CD8 مالیکولونه شته چې په دې سره موږ تاسې له نورو حجرات څخه پیژنو په خاص توګه سره له بي حجرات څخه کوم پیژندل یوه خبره په یاد لرئ CD3 چې په دې کې شته او په بي کې نشته صحیح ده. ټي لیمفوسایټونه هم یو شاوخوا ځل چې هغو ته موږ څه وایي TCR چې کله له یو انټیجن سره مخامخ کېږي هغه که مکروفاج ورښکاره کړی وو که هغه د باندې وو که هغه په بي لیمفوسایټ باندې مښتی وو که په هر شي باندې وو دا TCR چې ورسره په تماس کې راغی مستقیما ټي لیمفوسایټ فعاله کېږي اکټیویټ کېږي صحیح ده. TCR T سیل ریسپټرز لکه مثلا دلته چې TCR ما تاسې ته ویل TCR مکروفاج سره تماس کې راغی همداسې وو که نه وو صحیح. او د TCR وایي استاد یوازې دغه انټیجنونو په وسیله فعاله کېږي کوم چې پیپټایډونه ولري. د BCR سره یو فرق هم دا دی څه شی ولري چې د انټیجن په خپل جوړښت کې پیپټایډونه ولري یعنې پیپټایډ باید ولري یعنې دا معنی چې پروټیني وي پروټیني برخه باید ولري ولري ډېره ښه. او پر بي لیمفوسایټ باندې کوم BCR وه هغه بیا لکه لیپوپولیساکراید او نور مواد په وسیله باندې فعاله کېږي. نو ګوره څونه ښه خبره یې اضافه کړه ډاکټر صاحبان دا TCR یو رقم نه دی ګورئ ښه TCR په میلیونو رقمونه دي او هر یو TCR صرف یو رقم انټیجن پیژني او په یوه حجره باندې دغونه ډېر دي دا نه معنی چې په یوه حجره باندې صرف یو رقم دی صحیح ده. په یوه حجره باندې ډېر رقمونه د TCR شته څه معنی اوس مثلا یو TCR ده د یو دغسې شکل ده صحیح ده لکه دا بل TCR ده یو شکل بیا دغسې ده بل TCR ده فرض کړئ یو شکل داسې صحیح ده بل TCR ده د یو شکل داسې البته کوم برخه د انټیجن بینډینګ برخه اوس په دغه ټي لیمفوسایټ ګرځي دلته ډېرې خبرې زده پکې دلته به یوازې څه رقم یو رقم انټیجن پکې راځي چې څه رقم سرکولر شکل ولري داسې دا دلته پیډ پکې راځي صحیح ده. بل TCR چې ده هغه مثلا داسې دا بیا د دغه انټیجن دپاره دغه بیا فرض کړه مثلا د دغسې انټیجن دپاره او دغه بیا فرض کړه د دغه انټیجن دپاره د هر یو د په هره ځان ته ځان نو ګوري دا ټي لیمفوسایټونه چې په دغه کې ما تاسې ته مخکې وویل په هغه کې جوړېږي په ترمنځ کې په میلیونونو انټیجنونو پېژندل کېږي. فرض کړئ چې مثلا ما تاسې ته د مایکوبکټیریم ټوبرکلوسیس وویل مایکوبکټیریم ټوبرکلوسیس چې کله د مایکروفاج په واسطه باندې وخوړل کېدل او د هغوی څخه وروسته د هغو انټیجن د هغو سطحې ته له MHC مالیکولو سره یو ځای راتلل نو دغه سره یو داسې نه ده څنګه هر یو دغه ور برابر سو ټي لیمفوسایټ هغه ورسره ریاکشن کوي نه یوازې هغه لیمفوسایټونه چې د TCR له دې سره برابر وي له دې انټیجن سره صحیح ده هغه انټیجن سپیسیفیک ګورئ دا ریسپټر نوم چې ما اورېدل د عموما یوژولي کی لاک یو رقم شي ده ځواب یا رقم شي ته نه نو عموما دغسې ټي لیمفوسایټونه چې سره دا خیال مخ کېږي چې هغه د TCR له چی سره پټ راځي یوازې او یوازې مایکوبکټیریم ټوبرکلوسیس کې پټ راځي صحیح. اوس ګورئ دغه ته ډېر TCR-ونه دي نه یو یې پکې پټ راځي یو نو دلته ډېر لیمفوسایټونه دا ګرځي یو پکې راځي بل راځي بالاخره چې کوم یو سره پټ پکې راغی او یوازې دا نه معنی چې پټ پکې راغی بیا موږ تاسې پوهېږو دې کې بیا یو رقم بل لغم شته نه تاسې فرض کړئ چې دا مکروفاج د دغه انټیجن یو دلته پرزنټ کړو بیا موږ پوهېږو په دې کې څه شی شته MHC
او د CD4 راځي دا باندې بل اخره فکس کیږي CD4 مالیکول د دې صحیح تنارس TCR دلته کار رول نه لري دلته CD4 مالیکول هم مستقیما د MHC په پیژندلو کې ورسره مرسته کوي او بل اخره دغه وروسته د منځنۍ پروسه شروع کیږي چې مثلا هغه چې شی انټرلوکین 1 جوړول ټولو جوړول دي انټرلوکین 2 ریسپټر جوړول دي انټرلوکین 4 او 5 دا کیسه بیا وروسته شروع کیږي صحیح یعنی استاد د CD4 چې دلته کوم مالیکولونه لري د TCR دا د سلیکشن وروسته فکر کوم ټول یو رقم TCR وي یعنی داسې مختلف نه وي یا او دغه چې مختلف TCR یو رقم نه دي سلیکشن څخه وروسته نه دي یا اوس مثلا کله چې دغه هر رقم اوس خبره یو څه دغه کړه رانږدې کړه په اصطلاح ورته اوس دغه چې د هر رقم ریسپټر په واسطه باندې تنبیه شوه اوس مثلا دغه یو دانه فعال شو دغه نور سنسټایز و د حجره صحیح ده دغه بیا بل دغه حجره چې د ټیلیپوسایډ دا بیا بل څه غرض نه لري دا بیا یوازې دغه انټیجن زیات لري صحیح ده دا نور فعال بیا معنا سول او کله دغه فعال شو دغه نور بیا معنا سول دغه بیا یو صحیح ده دغه میموري سیل په دې ورته وایي صحیح دا سنسټایز چې سوا تحریک چې سوا هغه بیا بل څه غرض نه لري یوازې هغه کوم شی چې په یاد په دې خاطر دغه سنسټایز ټیلیپوسایډ وایي ما تاسو مخکې وویل نه او ټیلیپوسایډونه موږ پیژنو پر دوه ډوله دي یو چې دي سایټوټوکسیک ټیلیپوسایډونه دي CD8 او بل هایپر ټیلیپوسایډونه دي هایپر ټیلیپوسایډونه بیا وروسته ماته چې ټایپ 1 ټایپ 2 دا خپل ترکیب کې CD4 مالیکول او دلته یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو کله چې سیلولر ایمونټي او یا هم هیمورال ایمونټي دواړه ګوري رامنځته کیږي په دواړو صورتونو کې سایټوټوکسیک ټیلیپوسایډ زیاتېږي ځکه هغه انټرلوکینونه چې د ټایپ 1 او د ټایپ 2 په واسطه باندې جوړیږي هغه انټرلوکینونه تنها په دې باندې تاثیر نه کوي چې د دې دغه په اخوځي لري بلکې موږ تاسو پیژو سایټوټوکسیک ټیلیپوسایډ هم دیغه لپاره اخوځي لري نو دلته انټرلوکین 2 جوړ شو ځینې په خپل په هیپر ټیلیپوسایډ ټایپ 1 2 هایپرپلازیا سبب کې ځینې بیرته سایټوټوکسیک ټیلیپوسایډ یعنی CD8 دا هم زیاتېږي ګوري صحیح په سیلولر ایمونټي کې دې هم حجروي ویشونه تر سره کوي ځکه تیار انټرلوکین 2 جوړ چیرته سول په هیلپر ټیلیپوسایډ کې سول هغه انټرلوکین 2 یوازې د ټیلیپوسایډ د سایټوټوک بخشش دی هیلپر ټیلیپوسایډ دی پرولیفریشن سبب نه کیږي بلکې دی CD8 د پرولیفریشن سبب هم کیږي دا خبره په یاد لرئ صحیح ده نو په دې خاطر دواړه زیاتېږي یعنی په لیمفوسایټوسس موږ تاسو به وایو د خیره یا ویلي دي عموما په ځینې حالاتو کې لیمفوسایټوسس زیاتېږي لکه مثلا ټوبرکلوسس کې لکه مثلا ټایفاید کې لکه مثلا وایرل انفیکشنونو کې لیمفوسایټوسس کیږي نو کوم لیمفوسایټوسس CD8 CD4 زیات او یوزولي ډیر زیات پکې CD4 وي صحیح هغه بل ډول ریګولیټر چې لیمفوسایټ دغه د وخت وبیا به د خیر په باندې خبرې کوو صحیح هیلپر ټیلیمفوسایټ باندې موږ تاسو ډېرې خبرې وکړې او ما درته وویل دلته به یو خبره وکړو چې هیلپر ټیلیمفوسایټ ته په دې خاطر موږ تاسو ریګولیټر ټیلیمفوسایټ وایو چې دوی داسې حجرات دي چې دوی پوهېږي چې څه رقم انټیجن راغلی دا او د دې پر ضد باندې باید کوم رقم ایمونټي وپارول سي هیمورال ایمونټي او که سیلولر ایمونټي که چېرته هیمورال یې وپاروله نو بیا یې دا بله خوا نهیه کوي په څه طریقه سره انټرلوکین 10 په طریقه سره سر مو خلاص شو که یې نهیه کوي نه که ټوټل نهیه کېږي نه خو کمیږي حتما صحیح او دی عموما CD4 حجرات چې دي هیلپر ټیلیمفوسایټ چې دي دوی تر CD8 زیات دي تقریبا د دې په منځ کې ریشو 2:1 ده صحیح ده 2 برابر پر CD8 باندې دوی زیات دي ځکه دوی کار هم همدغسې ده صحیح ده مختلف سایټوکینونه یا زیاده ول چې ما تاسو ته وویل له هغې جملې څخه مثلا انټرلوکین 4 انټرلوکین 5 چې دا د بي حجراتو د تنبیه سبب کېدل دواړه او هغه په پلازما حجرات اړول او انټرلوکین 6 دا ما تاسو ته ویلو ډاکټر صاحبانو د چا په یاده التهاب کې هو بالکل اکیوټ فیز ریاکټان پروتینونه جوړول په یاد مو دي ډاکټر صاحبانو اکیوټ فیز ریاکټان پروتینونه او دی همدارنګه دي IgA د زیاتوالي سبب کېږي IgA ان A صحیح اکیوټ فیز ریاکټان په لیور باندې تاثیر کول افرین او انټرلوکین 10 خو ما تاسو ته مخکې لاول چې عموما چې برخه یې چې د څه کوي سپریس کوي البته هیلپر ټیلیمفوسایټ ټایپ 1 او البته دا چې په څه جوړیږي ټایپ 2 صحیح ټایپ 2 دونه ویلای چې هیلپر ټیلیمفوسایټ پر دوه ډول دي ټایپ 2 هیمورال ایمونټي او ټایپ 1 سیلولر ایمونټي
ځکه چې په ټایپ 1 کې بیا موږ تاسې پیژو چې څه شی جوړیږي په ټایپ 1 کې په دې باندې موږ تاسې خبرې وکړې ټایپ 1 کې څه شی جوړیږي ډاکټر صاحبانو په دې کې یو رقم مواد جوړیږي چې هغه ډېر د پام وړ لکه انټرفیرون ګاما صحیح انټرفیرون ګاما او انټرفیرون ګاما بیا د چی سبب کیږي د ماکروفاجونو مستقیما اکټیویشن ماکروفاجونه جینټ سیل ته ورشتل اپیتیلایټ سیل ته ورشتل د یوغوی زیاتوالی پرولیفریشن د یوغوی شپ تحریکول نه لکه هغه سپی چې چاته وښکاري هغه چې ښه تحریک سي دا ټول کارونه د چی په واسطه کیږي د هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 1 په واسطه کیږي ځکه د انټرفیرون ګاما کانسنټریشن زیاتیږي چې کله څونه چې ټي لیمفوسایټ زیاتیږي هغونه انټرفیرون ګاما او ټیومر نیکروټیک فاکتور بیتا سي دا دواړه په چش کې جوړیږي هیلپر ټي لیمفوسایټ ټایپ 1 کې صحیح په دې باندې موږ تاسو خبرې کړې سپریسر ټي لیمفوسایټ تاسو ډاکټر صاحبانو دا سپریسر ټي لیمفوسایټ ته په دې خاطر سپریسر کلمه استعمالېږي یا سایټوټوکسیک کلمه ځینې وخت سپریسر په دې معنی چې دی اکثره وخت معافیت سپریس کوي ما تاسو ته مخکې لکه ریپورت دی ماشد مثال در او سایټوټوکسیک ټي لیمفوسایټ دې ته وایي ځکه چې دی په خپل داخل کې یو رقم ګرینول لري چې کله دوی دا خبره په یاد لري دوی هم ریسپټور نه لري لکه چې د انټیجن سره تماس کې راځي مستقیما هغه څه شي کوي لکه ما تاسو ته مثال درکړی وو په کمپلیمنٹ سیستم کې نو کمپلیمنٹ سیستم کې ما مثال درکړی وو چې د دې څخه ځینې انزایمونه راځي مستقیما ایکسترا سیلولر ډول سره ځینې بکټریاوي وژني یاد مې دي دا به د خیر راسي په ایمشي مالیکول کې فکر کوم بیا راسي به کوم رانسي په دې کې ما مثال درکړی وو دی لنډه دا له ځانه څخه یو رقم انزایمونه په خپل داخل کې ګرینول لري چې له یو ګرینولونو په مرسته سره دوی کولی شي چې د حجراتو څخه د باندې ځینې بکټریاوي یا ځینې مایکرو ارګانیزمونه ووژني دوی همدارنګه د باندې مثلا موږ پوهېږو ځینې سرطاني حجرات هم وژني وایرسونه هم وژني صحیح او بکټیریا هم وژني دا ګرینولونه په خپل داخل کې چې دی یو رقم ګرینولونه لري صحیح او د دې اندازه هر وخت کې په هیمیورل ایمونیټي کې ګوري ډاکټر صاحبانو زیاتېږي په سیلولر ایمونیټي کې هم د دې تعداد زیاتېږي میکانیزم ما ته ذکر چې په دواړو کې انټرلوکین 2 زیاتېږي صحیح ډېر ښایسته شی مادامات خو ډېره ښایسته معلومیږي نه پېژنم تاسو به څنګه ایسي دغه ډاکټر صاحبانو بي لیمفوسایټ دي او بي لیمفوسایټ چې کله تنبیز ول نو موږ تاسو پیژنو هغه پر څه شي وړي پلازما سیلز هغه ډېر پریمانه انټي باډیانې جوړوي او هیمیورل ایمونیټي رامنځته کوي او دا چې دا ټي لیمفوسایټونه دي صحیح ده چې دوی په خپل شاوخوا حجروي غشا کې دا ګورئ سی ډي 19 20 21 23 او دا سی ډي 3 7 and 2 لري صحیح په دغه سره موږ پیژندلی سو دوی ګورئ بیا ټي سي آر لري او بي سي آر درلودل دا چې کله تحریک سو نو بیا ټایپ 1 هیلپر او ټایپ 2 ته وړي مثلا ما تاسو ته ویلو چې هغه انټرلوکین 2 انټرفیرون ګاما چې طرف شو کوي هغه ته څه وایي هیلپر ټي لیمفوسایټ 1 او کوم چې انټرلوکین 4 5 او 16 تر شو کولای وته موږ څه ویل ټایپ 2 صحیح چې په دواړو صورتونو کې دغه ګوردات لیکلي هم دي موږ پیژو چې کچېرته دا فتن بي سي هیمیورل ایمونیټي او کدا فتن بي سي سیلولر ایمونیټي رامنځته کوي صحیح ده او نیچرل کیلر سیل چې دې ته موږ تاسې طبیعي وژونکي حجرات هم وایو دی هم په دوراني وینه کې دي او د لیمفوسایټو یو ډول ده تقریبا 10-15% برخه جوړوله او دوی عموما وایرل انفیکټډ حجرات او د ټیومر حجرات په بدن کې نه پرېږدي وژني ډېر مهم رول یې ده ګوري صحیح ده دغه د نیچرل کیلر سیل یو ډېر ښایسته تصویر ما تاسو سره وړی دی نیچرل کیلر سیل بیا شاوخوا په حجروي غشا کې دی ګورم کلسټر ډیزاینیټډ مالیکولونه دوی هم لري ډاکټر صاحبانو لکه سی ډي 2 سی ډي 16 سی ډي 56 نو معلومه خبره ده چې دا نه بي لیمفوسایټ ده نه ټي لیمفوسایټ ده دا یو تر ډول ده نه دریم ځکه چې دا جوړښت له لوی سره فرق کوي او تر ټولو مهم شی ده په دې کې سی ډي 3 نشته نو په دې اساس باندې موږ تاسو پیژو چې دا نه بي ده نه ټي ده او نه ټي کې سایټوټوکسیک ده او نه سی ډي 4 یا هیلپر ټي لیمفوسایټ صحیح ده او دوی د انیټ ایمونیټي یو برخه ده ما تاسو ویلو دی انیټ ایمونیټي دوی عموما هغه انټیجن نه پرېږدي چې هغه د انټي باډي په واسطه باندې ابسونایز سوی وي یا د انټي باډي په واسطه باندې په نشه سوی وي په دې خاطر باندې دوی ته څه وایي ADCC ADCC څه معنی انټي باډي ډیفینډډ سیل میډیاټډ سایټوټوکسیسټي صحیح ډېر یو ښایسته سلایډ بیا راغی ډاکټر صاحبانو چې دا یو جدول ده په جدول کې دلته ټي لیمفوسایټ او په مقابل کې بي لیمفوسایټ موږ پیژنو چې دا په بنمرو کې جوړیږي او په تایمس کې پلانیږي او دا داسې وده چې په بنمرو کې جوړیږي او هلته پلانیږي
اته ما تاسو مخکې ویل د ژوند دوران چې دي سمال ټي لیمفوسایټ چې دي تقریبا له میاشتو تر کلونو پورې ژوندي پاتې شي او بلاست حالتونه چې څو ورځو پورې پاتې کیږي دا چې دي بلاست حالتونه دي څو ورځو لپاره وي خو سمال بي لیمفوسایټونه چې وي تر یوې میاشتې زیات وي صحیح ده د دې عمر پرې زیات ده صحیح ده لوکیشن د دغه لوکیشن مثلا لیمف نود کې سپلین او پیرپیټس کې نور خبره نه ستاسو ډاکټر صاحبانو په کاته هغه مشته سپیژ پالیکلونه بي لیمفوسایټونه پالیکلونه جوړوي په پریفر کې مشته سپیژ چی وي ټي لیمفوسایټونه وي نه بل مشته سپیژ سرفیس مارکر آی جی ریسپټر یعنی څه باندې انټیجن د پار ریسپټر په دې باندې ستګوري په لیمفوسایټ کې په هغه باندې انټیجن د پار ریسپټر نشته ډیره مهمه خبره ده او سرفیس آی جی ای سطحي انټي باډي په دې باندې نه وي مشته ډاکټر صاحبانو په ټي لیمفوسایټ او په بي باندې سطحي انټي باډي نه وي ځکه دی وایي د پار ریسپټر دی صحیح ده او دغه څه ده اف سي ریسپټر خپل د چی لپاره ده انټي باډیانو لپاره صحیح ده د انټي باډي اف سي لپاره پوری نو د اف سي لپاره ریسپټر چې هغه ور باندې یعنی انټي باډي موږ کله رسم کو اف سي چا ویل سره کوم جوړښت لري اف سي constant یاره دا constant په ځوان غلط وي دا سی فکر کوم د کریسټل څخه اخیسته صحیح ډاکټر صاحب کریسټل صحیح crystallized fragment صحیح crystallized fragment یا اف سی برخه کولی دغه تاسو ډاکټر صاحبانو پرس کې چې دا څه ده یو انټي باډي ده صحیح ده یو انټي باډي ده دغه برخه سیده د وای شکل ده دې برخه ته موږ اف سی فریګمنټ وای او دې ته څه وای پب څه معنا fracture of antigen binding برخه نه پب صحیح او دغه ته څه وایو اف سی fragment of antigen binding پب او دې ته موږ دې ته څه وایو دغه ته چې کانستانت نه ته فکر کوم دا کریسټلایز د ډاکټر صاحب ګایټن کانستانت وایي ګایټن خو نه پېژنم ما چې په کوم ځای کې لیکلی و هغه چې دا کریسټلایز ده صحیح ده دا چې ولې په دې باندې وروسته هلش خبرې درته کوم د انټي باډي ورې دا عموما په یاد لري انټي باډي عموما دغه برخه په دې خاطر د پیپ د بخشش د اف سی په نامه باندې یادېږي چې دا له انټیجن سره نه دغه کېږي او دوی دواړه یو ډول مرتبط پیږي چې د ډای سلفاید باند په واسطه باندې یو له بل سره وصل وي صحیح ده ډای سلفاید باند ده صحیح ده ډای سلفاید او دا انټي باډي هم ډاکټر صاحبانو هر انټي باډي نس کولای چې دی هر انټیجن پر ضد وي انټي باډي هم سپیسیفیک ده صرف یو انټیجن دی صحیح ده انټیجن سره اوس مثلا دغه انټي باډي ده دلته فرض کا دغه برخه چې ده دغه برخه دلته به یوازې دغه انټیجن د غرات لای صحیح ده چې هغه دغه سرکولر شکل ولري نه ستاسو دلته څنګه راغی مستقیما به هغه پاله کیږي خو بل بیا ممکن هغه برخه دغه سی صحیح ده دغه بیا یوازې دغه پر ضد باندې کار کوي بل بیا بل لکه نه انټي باډي عموما انټي باډیان چې وي سپیسیفای اوس مثلا آی جی جی کلاس به وي خو لکن هر انټیجن ته به جواب نه وایي بل هم آی جی جی وي دا هم آی جی جی وي خو ځکه چې په دغه فب برخه کې د دې توپیر وي صحیح ده خو دغه برخه چې ده دغه اف سی پورشن چې ده یا د کریسټلایز برخه چې ده دغه یوزولي په هغو حجراتو پسې وصل کېږي چې هغه د دې لپاره اخوذیه ولري او یا هم په کمپلیمنټ پسې ډاکټر صاحبانو صحیح دا وصل کېږي اوس مثلا لکه ما تاسو ته ویلي وو چې د دې لپاره اخوذه لري بي لیمفوسایټ دا په بي لیمفوسایټ پسې وصل کېږي که دلته ریاکشن پکې ښکاره سو مستقیما دا حجره تحریک کېږي ځکه دا ورباندې نصب ده صحیح ده دا حجره مستقیما او دغه یوه خبره ده ډاکټر صاحبانو دا که چېرته دا ما یوه تجربه لیدلې وه یو وخت کې فکر کوم په یو کتاب کې مې کتلي وو
فرض کړئ چې دغه یو بوتل ده یا یو دغه ده یو پاټ ده او په دې کې موږ تاسې ځینې سولوشن واچوو او هلته څه شی واچوو انټي باډیان یې واچوو صحیح ده زیاتې انټي باډیان یې واچوو وروسته یو رقم انزایم ور واچوو چې هغه انزایم داسې ښه نومېدل هغه انزایم واچوو هغه دا کوشش کوي دغه په دغه ځای کې مات کړي صحیح په دغه برخه کې د انټي باډي لایس کیږي او دا پر څو یونټونو کې تقسیموي 3 ټوټې سو نه 3 ټوټې سو سر مو خلاص سو څو ټوټې سو 3 ټوټې سو او له یوه نه وروسته په تجربوي ډول سره کوم عالم چې دا څېړنه کوله دې ته چې ورچولي و انټیجن دا اوس نو ټوټه سو نه اوس موږ تاسې پوهېږو چې انټیجنونه دي محلول ته چې ورغورځولي و انټیجن نو انټیجن ټول راغلي و له دې سره وصل سوي و له کومې برخې سره د دا پپ برخې سره یې وصل سوي و او دغه نوره برخه چې وه دغه هیوي برخه برخه صحیح ده دغه ته لایټ چین موږ تاسې وایي دلته هیوي چین دغه راغلي و ګرد دلته کښېنستلي وو یو رقم کرسټلایز شکل اختیار کړی و دغه برخې نو په دې خاطر وایي دغه سی د چې څخه اخیستوي کرسټلایز څخه اخیستوي صحیح دغه اف سی کانسټانټ هم بعضې خلک ورته وایي ته یې صحیح وایي ځینې خلک بیا کمپلیمنټ هم ورته وایي دا معنا چې دا برخه په کمپلیمنټ پسې وصل کېږي نه صحیح د کمپلیمنټ څخه اخیستوي خو لیکن اصلي وایي دا له کرسټلایز څخه اخیستوي صحیح سر مو خلاص پر دې باندې ډاکټر صاحبانو ښه شاته تاسې خپله مطالعه کړئ ډاکټر صاحبانو زه به ولاړ سم خپل پروګرام به ورسوم اوس ډاکټر صاحبانو مونوسایټ باندې ډېرې خبرې زه ځکه نه کوم مونوسایټ تاسې پېژنئ چې د وینې سرکولر وینې 5% برخه جوړوي تر 3 ورځو په وینه کې مونوسایټ پاتې کېږي له هغې خوا شاوخوا اوس انساجو ته اورې پرمننټ ځای پر ځای کېږي او هرې برخه کې خپل نوم ورکول شوی لکه په اعصابو کې مایکروګلیل سیل ډنډرایټک سیل په جلد کې مثلا مونکوپر سیل په هینه کې او همدارنګه مختلف هیسټروسایټس مثلا په بنمرو کې دننه اوسټوکلاس په هډوکو کې نه مختلف نومونه ورته ورکول کېږي خو د مکروفاج رول په پاتالوژي کې یا هم په ناروغیو کې چې وو انټیجن ریکوګنیشن خپله یې هم پېژني او انټیجن پرزنټینګ نورو ته یې هم ورپېژني دا څنګه دی شاوخوا یو بل مالیکول چې هغوی ته موږ ته څه وایو ایم ایچ سی کلاس مالیکولونه دی لري صحیح ډېر پرېمانه او دوی پیګوسایټوسس کوي او دوی ځینې سیکریټري فنکشن لري لکه څه شی نیکس سلایډ کې تاسې وګورئ دوی ما ته ویلي و چې انټرلوکین 1 انټرلوکین 2 انټرلوکین 6 چې دغه ټولو دندې ما تاسې ته ویلي دي انټرلوکین 8 انټرلوکین 10 او انټرلوکین 12 لري ټیومر نیکروټینګ فاکتور الفا پروستاګلینډین خصوصا لکه پروستاګلینډین ای ترومبوکسان ای او ریکوټرین په دغو کې داسې یو شی شته چې تاسې نه پېژنئ چې زه درته تشریح کړم ټول پېژنئ نه د هر یو وظیفه تاسې ته معلومه ده که د یو نه کومه یو نه درته معلومېږي زه دستې درته تشریح کړم معلومېږي درته صحیح او دوی موږ تاسې پوهېږو چې اصلي دغه مواد چې دغه په واسطه باندې ترشح کېږي د مکروفاج په واسطه باندې دا څه شی دي میډیاټر اف انفلمیشن دي چې ما تاسې ته د هغوی دندې او د هغو رول په انفلمیشن کې ویلي وو صحیح ده بل کار یې څه شی ده سکریشن ځینې انزایمونه لري لکه کولاجینیز الاستیز فایبروبلاست ګروث فاکتور او یا هم آیجوجینیسیس ګروث فاکتور داسې نور چې ګورې دا ټول په ګرینولوشن ټیشو کې څونه مهم رول درلوده دی بل موږ پوهېږو اکیوټ فیز ریاکټان پروټینونه جوړوي لکه مثلا فایبرونیکټین مایکروګلوبولین او یا هم کمپلیمنټ کمپوننټس خپله کمپلیمنټ ګورې یوازې په یره کې نه جوړېږي په هغه کې هم جوړېږي په مایکروفاجونو کې دننه صحیح بل موږ پوهېږو انټیجن پرزنټینګ انټیجن پرزنټینګ څنګه کولی شي ځکه چې دوی په شاوخوا کې ایم ایچ سی کلاس 1 او کلاس 2 دواړه لري او د هغوی په مرسته باندې دوی کولی شي چې هر شی چې دوی خوړلی وي داسې شی چې دلته نور د وس ورته تېر شو بارنه غواړي چې هغه نور خلک پرې خبر کړي بیا د یو مایکروب چې د خوړلی ده یوه برخه یې راځي له ایم ایچ سی کلاس 2 سره یو ځای کېږي او بالاخره یې سطحې ته راځي او دې ته څه وایي انټیجن پرزنټینګ بیا چې ته ورښیي سایټوټوکسیک لیمفوسایټ یا سی ډي 8 ته ور په نښه کوي صحیح ده نو په دې خاطر دې ته موږ تاسې مکروفاج ته بعضې وخت انټیجن پرزنټینګ سیل هم وایو صحیح ده صحیح ده د ایم ایچ سی یا هم میجر هیسټوکمپیټیبلیټي کمپلیکس یا مالیکولز په مرسته باندې دغه کار کوي صحیح ده په خاص توګه سره لکه ځینې وایرسونه دي مایکروبکټیریم او یا هم د پیري یا ځینې سرطاني حجرات دا دوی نشي کولی چې دغه یې کړي هضم یې کړي یعنې نشي کولی چې له منځه یوسي نو په
په نتیجه کې هغه نور حجراتو ته ورپېژني. صحیح ده؟ بیسوفیلو مست سیل موږ تاسې پوهېږو چې دا د وینې یوازې 1% برخه جوړوي او دی هم په کوم وخت کې جوړېدل ډاکټر صاحبانو؟ په مایلایډ سلسله کې نه جوړېږي ډاکټر صاحبانو، په پلمپای سلسله کې، دا حتی په مایلایډ سلسله کې د هغو څخه نه جلا کېدل. په یاد مو شول؟ کله چې راغلل دا بالاخره ځي په وینه کې ګرځي، په وینه کې ګرځي دې ته موږ تاسې چې وایي باسوفیل. او که چېرته شاوخوا انساجو ته ولاړل نو تر رګونو چاپېره، تر میکوساګانو چاپېره او یا هم تر ډرمس لاندې په دغو ساحو کې عموما دوی ځای پر ځای کېږي او دوی په خپله سطحه باندې ای انټي باډي لري. څه شی لري؟ ای انټي باډي. که چېرته ای انټي باډي د هر شي په واسطه باندې تحریک شوه دوی بد شوي او د دې له مابین څخه به ګرینول ازادېږي. په ګرینول کې ډېر پرېمانه هسټامین، هیپرین او نور دي اکیوټ انفلمیشن میډیاټرونه پکښې دي. خاص توګه سره هسټامین ډېر د پام وړ دی. نو صحیح په دې باندې موږ تاسې خبره ته په ورلډ هیلینګ کې ما تاسې په دې باندې بحث کړی وو. بل چې د نوټروپیل دی موږ په دې باندې پوهېږو چې دغه لومړي خط حجرات دي، عمر یې ډېر کم ده، له 43 ساعته پورې ممکن وي او کله چې فعاله شي ممکن تر 2 ساعتو پورې یوازې وي. دوی 3 رقمه ګرینولونه درلودل. ما تاسې ته ویلي وو چې مثلا پرایمري یا ازوروفیلیک، سیکنډري او ترشري چې هر یو خپل انزایمونو خپل دندې درلودې نه، هغه تاسې وویل په خپل ځای کې او تقریبا د دوراني وینې 40 تر 50% برخه جوړوي. کله چې د دې تعداد زیاتېږي دې ته موږ تاسې څه وایو؟ نیوټروفیلیا یا لیکوسایټوسیس. او که چېرته د دې تعداد زیات شوی موږ تاسې پوهېږو چې انفیکشن وجود لري او بکټیریا په بکټریاوي انتاناتو کې د دې او خصوصا په اکیوټ فیز د انفلمیشن کې د دې رول ما تاسې ته ویلی ډېر مهم رول یې درلودل. صحیح؟ او د دې هستې لوبونه ډېر لري نه؟ بل چې دي اسینوپیل دي فاینل حجرات. اسینوپیل هسته یوزولي 2 لوبه لري یا د لوبیا په شکل وي بعضې وخت لوبیا په شکل سره چې یوزولي هغه د لیمفوسایټونو ډېروي. صحیح؟ دا 2 لوبه لري بایلوبوټ او 1 تر 6% د دوراني وینې جوړوي. صحیح ده؟ او د دې رول په انفلمیشن کې په کومو انفلمیشن کې ډېر وي؟ پرازیټي او الرجیک کې، ځکه دوی په خپله سطحه باندې څه لري؟ دوی په خپله سطحه باندې آی جی ای لري. نو کله چې هغه د داسې انټیجن سره وصل کېږي چې مثلا لکه په خاص توګه سره د چینجانو سره تماس کې راسي او یا هم د الرجن سره تماس کې راسي، مستقیما په هغه ساحه کې دوی انفلمیشن جوړوي. سره کوم انفلمیشن؟ اکیوټ انفلمیشن جوړوي او په کرونیک انفلمیشن کې هم ګوري دي پام وړ رول لري. صحیح ده؟ دوی په خپل داخل کې یو رقم ګرینولونه لري چې د هغو ګرینولونو په مرسته باندې اصلي دی انفلمیشن رامنځته کوي. صحیح ده؟ دوی ګوري پیګوسایټوسیس هم کولی شي ده، خو د دې چې پیګوسایټوسیس وکړي په لایسوسومونو کې دومره پرمختللي انزایمونه نشته لکه نیوټروپیل یا هم د مکروپاج یا د مایکروسایټ او ماکروسایټ. ماکروپاج او مایکروپاج، نیوټروپیل ته مایکروپاج هم وایي نه؟ Stop the video, Dr. Sir.